د فساد او انحصار قرباني شوي قانونه. د افغانستان قانونه د یو خطرناک مافیایي سیستم په جال کې گیر شوي. په دغه ستر خیانت کې څوک مل دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. په اتمنو لیدونکو ستړي مشئ. سیلی ودان لیکلي په وروستیو میاشتو کې د مهمو سرو زرو کانونو ویش د قانونو وزارت د معینانو لخوا له قانوني اخلاقي او ملي اصولو څخه ښکاره انحراف ښیي. د تخار او بدخشان د سرو زرو کانونه. د تخار د چاه ولسوالۍ د سرو زرو کان چې د سیمتي کان په نوم هم یادېږي شاوخوا 40 ټنه سره زر لري، او د بدخشان د راغستان ولسوالۍ د ویکادور کانونه هم د افغانستان له سترو طبیعي زیرمو څخه دي. حماسه میډیا ته سرچینو موندلي چې دغه قانونه پرته له رڼې داوطلبۍ او قانوني بهیر د قانونو وزارت د معینانو، ناقد او صابري لخوا د ځانګړو حکمونو پر بنسټ ویشل شوي دي. د حاجي بشر نورزي رول. د حماسه میډیا معلومات ښیي چې د تخار د طلا یوه ستره برخه شاوخوا 1000 جریبه کانیزه سیمه د کندهار یو جنجالي شخصیت حاجي بشر نورزي ته ورکړل شوې. نورزی چې پخوا د نشهیي توکو د قاچاق په تور په امریکا کې بندي و، وروسته د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټیکو هڅو په بدل کې خوشي شو. نوموړي دا سیمه یو ناڅرګند او نامسلکي شرکت ته سپارلې ده چې د اخراج تخنیکي معیارونه نه لري. د سیاسي رشوت او سیمه ایز تکتیک کارول. سرچینې حماسه میډیا ته ویلي چې د ځینو ځایي کسانو د خلو د بندولو او د نیوکو د کمولو لپاره هغوی ته هم 1، 2 یا 10 جریبه کانیزه ځمکه ورکړل شوې، خو اصلي برخې د وزارت د معینانو د خپلوانو او د هغوی نږدې شرکتونو ته سپارل شوي دي. د تالک کاني فساد. $9,00,000 د وزیر د ټیم ترمنځ ویشل شوي. حماسه میډیا ته د ورکړل شوو اسنادو او شواهدو د څرګندونو له مخې د قانونو وزارت د ننګرهار د تالک کاني د استخراج په برخه کې د $9,00,000 یوه بله مهمه قضیه لري چې یو ابتدایي هیئت د 3,00,000 ټنه تالک کاني تثبیت کړی و. د وزیر سلاکار مطیع الله حقانی راپور رد کړ او یو بل هیئت یې واستاوه. په دغه پلاوي کې د وزیر 2 مشاورین وحید الله حلیمی او مطیع الله حقانی، د پالیسۍ رئیس مرتضی واحدی، د نظارت د ارزیابۍ رئیس مولوي صادق، د ننګرهار رئیس حاجي هدایت الله، د وزارت د مقام رئیس معراج محمد پکې شامل وو. له سوداګرو سره یې پټه هوکړه وکړه چې د هر ټن په مقابل کې یې $1 رشوت اخیستی، چې په پایله کې یې 9,00,000 ټنه اضافي تالک کاني په جیلي ډول ثبت شوي او له همدې لارې $9,00,000 د لوړپوړو چارواکو ترمنځ وویشل شول. حقوقي او ملي ارزونه. ملي شتمنۍ د ولس ګډه شتمني ده. دولت یوازې د ولس په استازیتوب مدیریتولی شي. د زیرمو هر امتیاز باید د رڼې داوطلبۍ، چاپیریالي تحلیل او تخنیکي ارزونې له لارې ورکړل شي. د حاجي بشر نورزي معینانو او نورو شبکو لخوا د شتمنیو ګاڼه یا انحصار سیاسي فساد، ولسي نارضایتي او بېباوري رامنځته کوي. سره زر باید د مرکزي بانک له لوري خوندي شي، نه دا چې د شخصیتونو لخوا د څو کاغذي ډالرو په بدل کې بهر ته واستول شي. د حماسه میډیا تحلیل. دا ډول معاملې چې د حماسه میډیا مستندې سرچینې رسوا کوي نه یوازې د طبیعي زیرمو د غصب نښې دي، بلکې دا ښکاره ښیي چې د طالبانو تر واک لاندې قانونه د یو نوي مافیایي سیستم لخوا اداره کیږي. په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له کمښت، اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخ دی، د ملي شتمنیو دا ډول ویش کولی شي د هیواد پر برخلیک ډیر ژور او خطرناک اغیز ولري. یادونه: حماسه میډیا او RS پښتو د بېپاري رسنیو په توګه د ټولو سیاستوالو، لیکوالو او نظر څښتنانو لیکنو او اندونو ته درناوی لري. دا لیکنه د حماسه میډیا او RS پښتو نظر نه څرګندوي، بلکې د لیکوال نظر دی او موږ یې کټ مټ خپروو. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.